سلامونه د ژمن پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. هیله د تاسو به صحتمند یاست. یو ځل بیا د سیالي خپرونه تاسو ته در پیل شوه. د خپرونې کوربه زه محمد شمسور یم او په کمره کې سره عارف الله جوهر شتون لري. نن به هم تاسو ته مونږ د ورزش له ډګره تازه وروستي خبرونه در وړاندې کوو. هیله ده چې تاسو به زموږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړئ. لومړی خبر دی د آیا پوهېدئ چې شان مسعود د پاکستان لپاره 14 ټیسټ لوبو کې لوبډلمشري کړې چې 12 یې بایللې دي. یعنې پاکستان د ټیسټ لوبډلمشر شان مسعود د 14 ټیسټ لوبې ترسره کړې دي چې 12 ټیسټ لوبې یې بایللې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لوبډلې 2 پرله پسې ټیسټ لوبې بنګلادیش ته په ډېر خراب ډول سره وبایللې چې د زیاتو پاکستاني مینوالو غوسه یې راپارولې ده. دوهم خبر دی هغه بالران چې ویرات کوهلي ته یې بال لوبول تر ټولو سخت او یادي. ټیسټ لوبو کې جیمز انډرسن یا جیمي انډرسن د ویرات کوهلي لپاره ستونزمن بالر و. یو ورځنیو لوبو کې عادل رشید او په شلویزو سیالیو کې سنیل ناراین دا هغه بالران وو چې ویرات کوهلي لپاره یې لوبول ستونزمن و او لا هم دی. محمد نبی په سریلانکا لیګ کې د موبالا لوبډله له محمد نبی سره تړون کوي. یعنې په سریلانکا لیګ چې هر کال ترسره کیږي په اګست میاشت کې د محمد نبی سره یوه لوبډله تړون کوي. بل ورزشي خبر دی پاکستان د دویم پرله پسې ځل لپاره د بنګلادیش له لوري وایټ واش شو. د دوهم ځل دی چې په ټیسټ سیالیو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکوي. له دې وړاندې په پاکستان کې دننه بنګلادیشي لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړې وه په ټیسټ سیالیو کې او دغه دی اوس په بنګلادیش کې. او دا لومړی ځل دی چې په بنګلادیش کې دننه بنګلادیش پاکستان ته په ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکوي. یو بل ورزشي خبر دی د بنګلادیش په وړاندې له ماتې وروسته د پاکستاني لوبډلمشر شان مسعود څرګندونې د 2 ټیسټ لوبو په سیریز کې موږ له لوبغالي او حالاتو سره نه شو بلدیدلی. نو باید د هرې لوبډلې خلاف له 2 څخه ډېرې لوبې برابرې کړو. نو دا د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډلمشر شان مسعود نظر دی چې یعنې موږ باید له 2 نه زیات ټیسټ لوبې ولرو یا زیاتې لوبې موږ باید د بنګلادیش سره لرلې وای ځکه موږ د آب و هوا او د کنډیشن سره سم نه یو بلد شوي. اوس راځو آی پی ایل ته. پلی آف کې د څلورم مقام لپاره لوبې راجستان 14 پینډونه لري او وروستۍ لوبه د ممبئی پر وړاندې ده. پنجاب 14 پینډونه لري او وروستۍ لوبه د لکنو په وړاندې ده. کلکتا 14 پینډونه لري او وروستۍ لوبه د ډیلی په وړاندې ده. چنای 12 پینډونه لري او وروستۍ لوبه د ګجرات په وړاندې ده. ډیلی لوبډله 12 پینډونه لري او وروستۍ لوبه د کلکتې په وړاندې ده. نو اوس به موږ ستاسو څخه پوښتنه وکړو د کومه لوبډلې چانس به زیات وي تر څو پلی آف ته لار پیدا کړي. نو دغه لوبډلې د پلی آف لپاره له یو بل سره سیالي کوي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان پاټ کمینس وایي زما لپاره هیڅ څه نه دي بدل شوي. زما لومړیتوب اوس هم د استرالیا کرکټ دی په ځانګړي ډول ټیسټ کرکټ. د ټیسټ لوبډلې د کپتان په توګه زه هیڅکله نه غواړم د استرالیا کومه ټیسټ لوبه کې د موجود نه اوسم او هڅه کوم چې د امکان تر حده د خپل هیواد لپاره ډیرو لوبو کې ولوبېږم. دا د استرالیا د ټیسټ لوبډلې لوبډلمشر پاټ کمینس نظر دی. دا چې نوموړی یې ژوبل شوی و یوه موده اوس دغه د تازه څرګندونې دی او پاټ کمینس زیاتره وخت په آی پی ایل کې د لپاره هم نه لوبېږي تر څو د ده هغه تمرکز په ټیسټ سیالیو وي د استرالیا. او نن هند ورلي کې د چنای او ګجرات لوبه ده. که چیرې ګجرات ګټي نو د جدول لومړی یا دویم مقام ته به ځي او د چنای سفر به پای ته رسیږي. نن مهمه لوبه ده خاص ډول د چنای لپاره. پانډیا په زور د بلزونو غورځولو له امله جریمه شو. هغه تېره شپه لوبه کې د زور یا غوسې د بلزونو غورځولو له کبله د لوبې 10% فیس جریمه شو او یو ډیمیرټ نمره هم ورکړل شوې ده. او هندوستان هم د افغانستان سره د سیالیو لپاره 2 سکواډونه اعلان کړي دي د اوډیای او ټیسټ. لومړی ټیسټ سکواډ ته راځو. شمان ګیل کپتان، یشای جیسوال، کیل راهول وایس کپتان، سی شارسن، رشید پانٹ، ډیوډ پارډیکال، نیتیش کمار ریډي، واشنگټن سونډر، کلدیف یادو، محمد سراج، پرسید کارشنا،
مهند سوتار یو بل لوبغاړی، ګورنډور برار، هاردش ډوبي او ډورو جورل. دغه د هند د ټیسټ سکواډ دی د افغان لوبډلې خلاف. او ډی آی کې بیا شمن ګیل، کپتان روهیت شرما، ویرات کوهلی، شریاس آیر، کیل راهول، ایشان کشن، هاردیک پانډیا، نیتیش کمار ریډی، واشنگټن سوندر، کلدیپ یادو، هرشدیپ سنگھ، پارشد کرشنا، پرنس یادو، ګورنور برار، هاردش ډوبي. دغه د ډی آی سکواډ دی د هند له طرفه اعلان شوی دی د افغانستان خلاف. افغان ابدالیان لوبډله به په درې اړخیز سیریز کې د سریلانکا او هند خلاف ولوبیږي چې لومړۍ لوبه به دغه سیالیو کې د جون په 9 د سریلانکا او هند ترمنځ وي او دوهمه بیا د جون په 11 د هند او افغانستان ترمنځ ده. دغه درې اړخیز سیریز دی د الف لوبډلو ترمنځ چې په سریلانکا هیواد کې به ترسره شي. نو دغه ورزشي خبرونه ډېره زیاته مننه پتمن لیدونکو چې زموږ سره تر پایه پورې پاتې شوئ او هیله ده چې تاسو به د معلوماتو څخه خوند اخیستی وي. تر بیا چې موږ د سیالي خپرونه وړاندې کوو، ښه وختونه، ښې چارې.